تا نه دا تپوس کوم مدیر الله صاحب چې دا قانون چې کوم دی دا یوازې ستا دپاره دی چې ته به د غیر قانوني کار کوې د خلکو نه به بې دخلیلې چې وروڼو موږ نه قلارې کښېنئ موږ روزګار ته پرېږدوئ تعمیل وکړي او که نه کوي نو دا د عدلیې توهین دی نن به دی دا دوکان جوړ کړي د دغه دوکان په حساب به دی موږ له پیشکي راکوي که دا مونږ له قبضه وانغسته بیا به مونږ د ډي سي او د اے سي خلاف انشاءالله دې سړکونو ته راوځو او بیا چې هر څه وکړو ذمهواري به د اے سي او د ډي سي د سخاکوټ بازار ډیرو غیرتمندو دکاندارانو ستاسو د ټولو په اجازه او د متحد د ټریډ یونین د مشرانو په اجازه زما وروڼو نن چې موږ په کومه مسله کې راغونډ شوي یو یا کومه مسله موږ ته راپېښه ده نو وروڼو زمونږه د دې دوو مارکیټونو بې دخلۍ اډر شوی دی نن چې کوم دی د هغې دپاره پولیس فورس راغلی دی او د دې مارکیټونو بې دخلي کول غواړي زما وروڼو مونږه دا دوکانونه د نن نه 30 کاله مخکې مالک له پیشکي ورکړې وه او په هغه پیشکۍ باندې مالک دا دوکانونه جوړ کړل او بیا یې دوکاندارانو ته حواله کړه په دې دوکانونو کې دوکاندارانو په لکونو روپۍ ولګولې او په دې کې ترقي دغه وکړه دا کار یې پکې وکړو ماربل یې وکړه ټایل یې وکړه په دې کې چې کوم دی چتونه جوړ کړه اے سی ګانې ولګول نن مالکان راغونډ شوي دي چې مونږه دا مارکیټ ورانوو او په دې باندې پلازه جوړو نو مونږ وروڼو د مالکانو خلاف نه یو مالکان زمونږ وروڼه دي دا منت کوو صوبایي حکومت ته کوو مرکزي حکومت ته کوو چې وروڼو موږ نه قلارې کښېنئ موږ روزګار ته پرېږدوئ دا مارکیټونه مالکانو زموږ په پیسو جوړ کړي دي او موږ آباد کړي دي مهرباني وکئ موږ دې ته پرېږدوئ دله چې کومه پیشکي موږ ورکړې وه د نن نه 30 کاله مخکې هغه پیشکۍ حساب به وکړي نن به دی دا دوکان جوړ کړي د دغه دوکان په حساب به دی موږ له پیشکي راکوي قطن چې کوم دی به د چا نه نه یریږو په دې کې چې څه نقصان کیږي او څه پکې وشو د دې ذمهوار چې کوم دی هغه به دا مالکاني د دې ذمهوار به دا د انتظامیه مونږ قطن چې کوم دی وروڼو دا مارکیټ ورانېدو له نه ورکوو نه ورکوو هلکه تاسو ټول د دې لپاره تیار یئ لاسونه اوچت کوئ چې کم خلک د دې دپاره تیار دي کارونه چې کم دي دا د نن نه 30 کاله یا 15 کاله مخکې جوړ شوي دي هم زموږ په پیسو باندې د دې دکاندارانو په پیسو جوړ شوي دي نن چې دوی کم حالات پیدا کړي دي نو موږ دوی ته وایو د حکومت ته اے سی صاحب دې راشي دلته په خپله د مذاکرات زموږ سره وکړي که دې دکاندارانو غلطه خبره وکړه یا د صدر صاحب غلطه خبره وکړه بیا چې د اے سی صاحب څه خوښه یا دې زموږ سره وکړي خو خبره دا ده چې دی اوس وایي چې 2 کسان هلته راشي د دې مطلب څه ټول دکانداران تعذیر ولاړ دي راشه دلته خبره وکړه د دکانداران په
په اعتماد کې والا او مالکانان سره هم خبره وکړه. مالکانان دا صدر صاحب چې کومې مطالبې وي دې ته تیار شي نو انشاءالله دوکانونه ورانول ته اجازه نشته. موږ به ورته وزګار کړو او دوی د خپل مارکیټ ښه په قلاره وران کړي. دا سره د عدالت اډر دی، موږ عدالت منو بالکل. خو 14 ورځې پکې لا اوس هم شته په دې کې 14 ورځې سټې ته شته. ته مهرباني وکړه 3 ورځې د خلکو له ورکړه دوی تلي سټې خپله رالي او بیا به انشاءالله تم د دغه نه خلاص شي دوی سره مذاکرات وکړو. والسلام. ګرانو ملګرو دا کومه مسله چې زمونږ په دې بازار کې راچوته شوې ده نو دا بله ورځ هم چې تاسو کومه مسله زمونږ راچوته شوې وه نو هغه هم د دې انتظامیې د لاسه او د حکومت د لاسه نه موږ ته جوړه شوې وه او نن بیا هم د حکومت د لاسه موږ ته جوړه ده. منګه حکومت ته ایسی ته ډیسی ته خواست کوو چې بھئی ته په دې کې یو فریق جوړ شه، راشه په دې کې کېنه، خبرې پکې وکړه، مذاکرات پکې وکړه. 2-3 مسلې تا ته صدر صاحب وایي دا 2-3 مسلې ناجایزې نه دي، که چا ورته ناجایزې وي مې منئ. تاسو هم زمونږ ورونه یې، موږ هم ستاسو ورونه یو. راځئ چې په خپل منځ کې کینو او دا خپله مسله په صحیح طریقه باندې حل کړو. دې دوکاندارانو له دوکانونه ورکوئ، ټایم وله ورکوئ او د ټایم لاندې به دوی ته تاسو مارکیټ تیار کړئ او دوکانونه به تیار کړئ. دوی به خپلو دوکانونو له واپس راځي. زما د ملکن او خاص کر د سخاکوټ شاپ اونر مشرانو کشرانو امزولو او زما ورونو نن چې مونږه دا کم زما کشران او مشران راجمع شوي دي نو دا د دې حیثیت باندې راجمع شوي دي چې دلته زمونږ یو ورور د دوکان مارکیټ باندې په ټولو دوکاندارانو باندې دعوه کړې او دی تقریبا 10 کاله وشو. دا د قانون مطابق هغه ټول فارمیلټیز برابر کړي. دا جبري چونکې دا جبري قبضه نه ده، دا مونږ په زور باندې نالو، دا د بېانصافۍ مبني قبضه نه ده. نو چونکې دا یو قانوني قبضه ده، د قانوني قبضې لپاره ټول لوازمات مونږ برابر کړي دي او مونږ دا خبره ډېر په فخر سره کوو چې مونږ د قانون احترام کوو، مونږ د انتظامیې سره مکمل کوآپریشن کوو. مونږ دا چونکې دا زموږ سخاکوټ دی، دا ټول سخاکوټ چې کوم دی شکر الحمدلله دا زموږ د خلکو جایداد دی، دا زموږ دوکانونه دي، په دې کې کرایهدار ناست دي. دغه کرایهدار زموږ ورونه دي، دا باري څوک نه دي. د دې وجه باندې دا مونږ کله ناکله د دوه ورونو په منځ کې اختلافات راځي، زما او د دوکاندار په منځ کې اختلافات راغی. نو دا اختلافات چې کوم دی دا د مستقل بنیادونو باندې نه دی بلکې دا ریزي اختلافات خو په دې کې بعضې شرپسندو لکه ټریډ یونین والا ګوتې واچولې چې دا مسله به د نن نه کال 2 کاله مخکې حل شوې وه. دا مارکیټ په وران شوی و، دې مارکیټ کې دننه چې کوم دوکاندارانو دي رونو بیا دغه دوکانونه کول. خو نن چې مونږ کوم راغلي او انتظامیه راغلی، انتظامیه بالکل زموږ سره کوآپریشن نه کوي، د قانون باندې عمل درآمد نه کوي، د قانون پاسداري نه کوي. لہذا زه د ملکن انتظامیې ته خاص کر ډي سي ته اے سی صاحب ته او دلته لوکل پولیس سخاکوټ تانې ته دا ریکویسټ کوم چې راکه چونکې دا حالات نو بیا دې مونږ ته ووایي چې بھئی دا دوکانونه تاسو پرېږدئ، دا د خلکو له ورکئ او تاسو ته ځئ. دا خو زمونږ ابایي جایدادونه دي، زمونږ خپل دوکانونه دي، زمونږ ذاتي دوکانونه دي. د دې ذاتي دوکانونو په وجه باندې دا مونږ یو قانوني پروسس کړی، مونږ قانون په خپل لاس کې نالو او هغه خلک چې قانون په خپل لاس کې اخیستی دی. نو لہذا دغه قانون چې کوم دی هغه دی په لاس کې نالي. مونږ انتظامیې ته وایو، مونږ انتظامیې ته وایو، مونږ انتظامیې ته وایو چې بھئی تاسو ایکشن والے هیڅوک مزاحمت نشي کولی او چې کوم سړي مزاحمت وکړو هغه د قانون خلاف ورزي کوي، هغه د دې موجوده د حالاتو مطابق حالات خرابوي. لہذا کم ټریډ یونین والا چې کوم دی هغه ته هم چې کوم دی هغه بالکل گرفتار کا، حالات ټیک کا او د حالاتو د تقاضې مطابق چې کوم دی مطلب چې تاسو دلته ایکشن والے او که تاسو ایکشن وانه غس بیا که مونږ هر څه وکړو ټوله ذمهواري چې کومه دا په انتظامیې. اوس مونږ ته ریسنټلی دا خبر راغی چېرې وزیر اعلی صاحب دلته ایکشن وکړو او هغه دا وایي چې بھئی دا قبضه ماله. زه وزیر اعلی صاحب ته وایم چې ستا خپل ذاتي جایداد پرون په سوات کې تا د دنیا ګجران چې کوم دی هغه بې دخله کړه، د هغوی نه د غیر قانوني قبضې واغستې. زما د قانون مطابق هلته قانوني قبضه نه وه، تا واغسته ته وزیر اعلی وې، دلته قانوني قبضه ده او ته دا ماله نالې. وجه څه ده؟ دا مدې د دې قبضې ګروپ چې کوم دی دا زموږ جایدادونه نیولي دي، هغه جایدادونه د هغوی په قبضه کې دي. اوس زموږ د بچو د روزمره ژوند، د بچو مطلب د تعلیم، زمونږ د نغري، زمونږ د زیست روزګار صرف دا د مدنۍ ذریعې پاتې شوي دي. او ما ته یو سړی دا و چې بھئی زه تا ته دوکان نه خالي کوم. نو آیا زه ستا نه دا تپوس کوم وزیر اعلی صاحب چې دا قانون چې کوم دی دا یوازې ستا دپاره دی چې ته به د غیر قانوني کار کوې، د خلکو نه به بې دخلې. زه د سخاکوټ د شاپ اونر اسوسییشن صدر سمیع الله تاسو ته مخاطب یم. زه د ګورنمنټ ته دا اپیل کوم چې زما سره د سیول کوډ د سیشن کوډ آرډر موجود دی
بیلپ موجود دی لیوی والا موجود دی پوسٹ کمانډر موجود دی زما سار په 9-10 بجې باندې لیویز راغلی دي پوسٹ کمانډر راغلی د اوسه پورې یو خخته چا روانه ورته وله خلک راځي چې ته راځه اے سی لزو ولې لاړ شم زما سره قانوني ټول قواعد موجود دي اے سی به مال راځي که زه بوله ځم زه بخت زمان چیرمن د دې علاقې د مشر په حیثیت باندې د خپل ورونو ته یا دغه ته یو څو خبرې کوم او هغه دا دي چې دا قبضه چې کومه ده دا قانوني قبضه ده عدلیې فیصله کړې ده د عدلیې د فیصلې باندې دې عمل وشي که هغه ډي سي کوي که هغه اے سی کوي که هغه بل دا وزیر اعلی شو یا ډي سي شو یا اے سی شو دا د عدلیې نه دغه نه دي اوچت نه دی عدلیه بل دغه دی او انتظامیه بله ده عدلیې حکم کړی دی چې دغه دې وشي بې دخلي دې واغستی شي اوس چې دا انتظامیه نه مني نو دا خو توهین عدالت دی د دې یونین نه د صدام حسین هغه قصه جوړه شوې ده د عراق هغه دا نه څوک قبضې ته پرېږدي او نه انتظامیه مني او نه عدلیه مني زه عدلیې ته دا اپیل کوم چې تاسو مونږ له ډیګري راکړئ نو هغه مونږ ته بیا د کندو د پاسه پتی په هغې څوک عمل درعمل نه کوي زه د درګې شیشنجد صاحب سیورجد صاحب دا کم خلک چې دا کار کوي دا ټول په توهین عدالت کې چارج کول پکار دي او د مثال په طور باندې دې له سزا پکار ده چې د عدل د عدلیې او دغه د حکم تعمیل څوک نه کوي نو هغه له پوره سزا پکار ده چې خلک ته عبرت والي